السلام علیکم دوستانو. شاداب خان وای راشد خان په 24 توپونو 24 وکټ اخیستی سي. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی شاداب خان وای چې راشد خان د هغه د خوښ لوبغاړی دی او هغه دا وړتیا لري چې په شلاوري لوبو کې په 24 توپونو باندې 24 لوبغاړي هم وسوځوي. د فیوچر کرکټ ویبپاڼې د خبر له مخې شاداب خان د جو تلویزیون سره په یوه مرکه کې وویل چې راشد خان د نړۍ په کچه د شلاوري لوبو تر ټولو غوره سپینر لوبغاړی دی. ارلونډر لوبغاړي وایي چې ځینې لوبغاړي دي چې هغوی کولی شي په خپله خوښه د لوبې بڼه بدله کړي او راشد خان هم له دوی څخه یو دی، ځکه خو د نړۍ د غوره لوبډلو سره په لیګونو کې لوبیږي. شاداب خان وویل چې ونیندو هسارانګه او راشد خان هغه دوه توپ اچوونکي دي چې د هغه خوښیږي. راشد خان ډیره وړتیا لرونکی لوبغاړی دی او هغه دا توان لري چې په شلاوري لوبو کې په 24 توپونو باندې 24 لوبغاړي هم وسوځوي. دا ډیره سخته ده چې د راشد خان توپونه ولوبول سي. د یادولو وړ ده چې شاداب خان لومړنی لوبغاړی نه دی چې د راشد خان سره دومره مینه څرګنده کړې ده، بلکې د نړۍ نور مشهورو لوبغاړو هم د راشد خان ستاینه بیا کړې ده او هغه یو ډیر ښه لوبغاړی یاد کړی دی. که مو دا ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.